او د الله د محبت علامه دی چې بیا دغه سړي زندگی په عبادت کې، دغه سړي ژوند په عبادت کې، دغه سړي اندامونه په عبادت نه ستړي کېږي، هغه سړی د خپل معشوق رب په عبادت کې نه پریشانه کېږي. حضرت یعقوب علیه السلام یو ځل دا کوشش وکړي د حضرت یوسف علیه السلام په عشق کې چې د هغې به یو مجسمه جوړ کم، یو تصویر به جوړ کم، یو شکل به جوړ کم، هغه مجسمې او تصویر ته به ګورم، په هغې باندې به زما د زړه څه تسلي کېږي. حضرت یعقوب علیه السلام په شریعت کې مجسمه او تصویر جوړول حرام نو. حضرت یعقوب علیه السلام ډېر کوشش وکړي چې د حضرت یوسف علیه السلام یو تمثال جوړ کړي، یو مجسمه او یو شکل جوړ کی چې د هغې په لیدلو د زړه کې سکون راځي. لیکن چې هر څه یې وکړو هغې ته په دنیا کې داسې شکل، داسې تمثال، داسې صورت ور پیدا نه سو چې هغې د حضرت یوسف علیه السلام مشابه وي او په هغې سره د زړه سره د حضرت یوسف علیه السلام د مینې سپکوالی راسي او د زړه د هغې په لیدلو باندې څه تسلي اوسي. چې کله څه زمانه په دې کې تیره کله، لیکن پر دې باندې کامیاب نسو او دې باندې څه بری او قدرت نه کوي پیدا، نو د الله تعالی د طرفه یو ورځ ندا ور باندې وسو ورته یعقوبه کان لیوسف مثال، د یوسف د پاره مثالونه ډیر دي په دنیا کې، ولکن ما امکن تصویره، لیکن اشکل علیک تصویره، تا ته د هغې تصویر جوړول، د هغې مثال جوړول، د هغې هغه صورت جوړول ډېر مشکل سو، ځکه ته یې نسې جوړولی. فلم لم یتخذ حبیبا لیس له مثال، کاش په دنیا کې د داسې چا سره دومره مینه کړې وي چې هغې په ټوله دنیا کې مثال نه لري. هغه څوک دی چې هغې په ټولو کائناتو کې مثال نه لري، هغې د الله تعالی ذات دی. د هغې متعلق الله تعالی وایي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، د الله په مثل باندې یو شی نشته. الله سمیع ذات په دنیا کې هر څه اوري، الله بصیر ذات په دنیا کې چې څه کېږي هغه ټوله ویني. حضرت یعقوب علیه السلام ته الله وایي چې یعقوبه ته د یوسف په عشق کې دومره مبتلا سوې چې د هغې یو تصویر او تمثال جوړول دي غوښتل. د هغې هر تمثال او تصویر په دنیا کې ممکن دی، لیکن د هغې پر دې تصویر او تمثال باندې تا قدرت پیدا نه کوي. کاش په دنیا کې تا د داسې چا سره محبت کړی وی لیس له مثلا، چې د هغې دپاره مثل نستا، د هغې دپاره مثال نستا، د هغې سره مشابه نستا، د هغې غوندې د هغې غوندې مخلوقاتو کې څوک د هغې مثال نه لري. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د عزیز مصر په کور کې زندگی تیری، د عزیز مصر د هغه زنانې د یوسف علیه السلام سره ډېره مینه او محبت، هغې د حضرت یوسف علیه السلام د ځان متوجه کولو په خاطر باندې هر قسمه مشکلاتو، هر قسمه تدبیرونه وکړو او هر قسمه حالات برابر او هر قسم کوششونه وکړو. لیکن چونکه هغه د الله تعالی یو نبی دی، پر هغې باندې د الله تعالی د نبوت رحمت دی، هغې د دې زنانې د هر مکر و فریب بس الله تعالی خلاصوي. څه زمانه تېره سوله، د هغه زنانې د دې حضرت یوسف علیه السلام سره محبت په ټول علاقه کې ښکاره سو. یو طرف ته پر هغه زنانې باندې دا نوم پروت دی چې دا د ټول مصر د حاکم زنانه ده، او بل طرف ته پر حضرت یوسف علیه السلام باندې د غلام نوم پروت دی چې دې زنانې دا سړی په خپلو پیسو د غلام په شکل رانیولی دی. نو بیا به پر هغه زنانه باندې ډېرې ملامتیاوې راتلې چې دا څومره ناقص العقل زنانه ده او څومره ناقصه زنانه ده او څومره د عقل او د فکر څخه خالي زنانه ده چې هغې د خپل زر خرید او د خپل کور رانیولي غلام باندې عاشقه ده او د هغې سره محبت کول غواړي. نو هغه د مصر زنه، د عزیز مصر زنانې، هغې د دې عار او د پیغورو څخه په یو شکل ځان نسو ایستلی. اخر د دې دپاره یو تدبیر برابر کړي چې د دې څخه به څنګه ځان باسو او دا داغ به د خپلې زندګۍ څخه څنګه مینځم، دا به د خپل ځانه څنګه لرې کوم. د هغې دپاره د خپل مملکت چې څومره اعیان خلک دي، وزرا خلک دي او د هغې صاحب قدرت
او مشهور خلق دي د هغې د کورونو سه 40 زنانې راوغوښتلې. هغه 40 زنانو ته په خپل کور کې دننه نفقه او خوراکه برابره کړه. هغې ته د میلمنو لار او د میلمنو صفت ورکړي چې دا زمانې زنانې زما په کور کې میلمنې دي. هغه زنانې چې کله پر سترخوان کښېنستلې هغې ته د وخت میوه کښېښوله، هغې ته د وخت چړې کښېښولې او د هغې په وخت کې حضرت یوسف علیه السلام ته د سرو زرو ګډوه د سرو زرو هغه سلمچي و دوشۍ چې لاس کې منځېده یې په لاس ورکړو او د ورېښمو دسمال یې د هغې پر اوږه باندې ورکړي او هغې ته ویل چې ته اوس ورباندې ورښکاره سه ورسه د دې زنانو لاسونه ورپرېوله. حضرت یوسف علیه السلام چې کله ورباندې راښکاره فلما رأینه اکبرنا دې زنانو چې کله دې بچي ته وکتل چې هغې ته الله تعالی زر جنتي حسن ورکړی چې د هغې هغه شکل ته یې وکتل اکبرنا هغې دومره غټ وبالی د هغې شکل یې دومره حسین او ښایسته وبالی چې هغې په هغه ځای کې ټولې بېخوده سوې. د هغې په لاس کې چې کومې چړې وې هغه چړکه پر میوه باندې کشېدله او که د دې پر ګوتو باندې کشېدله دا په ځان نه پوهېدله چې زما ګوتې پرې کېږي که زما میوه پرې کېږي. وقطعنا ایدیهن قرآن کریم وایي هغې لاسونه په چړو باندې پرې کړو او دستي یې چیغې کې وقلنا حاشا لله دا الله څخه فنا غواړو ما هذا بشر دا خو انسان نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو یو فرشته ده چې پر موږ باندې راغلی. هغه د مصر چې کومه زنانه د عزیز مصر وه هغې دستي ده ته اشاره وکړه فذلکن الذي لمتنني فيه ای زنانو دا هغه څوک دی چې د دې په باره کې تاسو زه ملامتولم چې په دې په باره کې تاسو پر ما باندې عیب لګوئ چې دا څومره ناقص العقل زنانه ده چې د خپل کور د یو غلام سره د داسې غلام سره چې هغې دې په خپل مال او دولت باندې رانیولی دی د هغې سره دا څنګه عشق نو هغه زنانې پر هغه ځای باندې بېخوده سوې. بعضو مفسرینو لیکلي دي چې ډېرې زنانې پر دغه ځای باندې د یوسف علیه السلام په عشق کې مړې سوې ختم او بعضې زنانې لیونۍ سوې چې هغې بیا در پاگلخانو د لیونتوبو در مرستونه پورې ورسېدې چې په دې کې د دې زندګي تېرېدله او بعضې بیا ټولې د هغې په نتیجه کې اخرنی مرګ ته ورسېدلې. د هغې زنانو عشق د الله تعالی بجایه د حضرت یوسف علیه السلام سره راغلی او د حضرت یوسف علیه السلام په عشق کې د هغې مرګ هغې ته څه نتیجه وګټور نه کا بغیر د زندګۍ د ختمېدو او بغیر د زندګۍ د تباه کېدو او بغیر د خپل آخرت د خرابېدو او بغیر د دنیا او د آخرت د دواړو سره بې برخې کېدو بغیر هغې ته نور هېڅ نتیجه په لاس نه ورغله. لیکن که هغې زنانو د حضرت یوسف علیه السلام د عشق بجای د خپل رب سره عشق کړی وی بیا چې پر هغې باندې څومره زندګي تېرېدله بیا به د هغې د زندګۍ د هرې ساه په مقابل کې الله تعالی د خپل عشق په برکت سره د قیامت په میدان کې هغې ته خپل وصال او خپل ملاقات او خپل دیدار ورنصیب کولی. ځکه والذین آمنوا اشد حبا لله چې کوم خلق مؤمنان دي د هغې به زیات محبت د الله تعالی څخه سوا د بل چا سره نه وي. د هغې محبوب د هغې منظور د هغې غوښتونکی د هغې محبت کوونکی ذات به صرف د الله تعالی ذات دي. لیکن د دې بجای ومن الناس من یتخذ من دون الله انداد بعض خلق داسې چې هغې د خپلې زندګۍ عشق د الله څخه سوا د بل چا سره روان کړي نو بیا خو هغې ډېرې نقصاني د هغې د هغه نقصان نتیجه صحیح د هغې د هغه نقصان نتیجه دی چې هغې بیا د پښیمانۍ او هغې بیا د ژړا او هغې بیا د زندګۍ د ختمېدو بغیر بله لار نه لري. دنیا کې هر چاته الله تعالی په دماغ کې عشق ورکوي. دنیا کې یو انسان بغیر د عشق نسته. تاسو ګورئ یو سړی دی هغې د شپې راولاړ سي کور پرېږدي کله پسته بستره پرېږدي بچان پرېږدي خونه پرېږدي. زه سهار وختي راتېرېږم پر دې لارو باندې دی پر دې روډ باندې ګرځي چې ورته ګورې د هغې شکل د چوکیدار دی دا هم یو قسم عاشق دی. هغې کور ولې پرېښوی هغې بچان ولې پرېښول هغې خوب ولې پرېښوی هغې آرام ولې پرېښوی هغې پسته بستره ولې پرېښوله
ځکه د هغې د څو پیسو سره عشق دی چې د میاشتې پر سر باندې ماته دومره پیسې را رسېږي، د هغې پیسو په عشق کې د دا ټولو قربان کړو. هم د کور شپه قربان سوه، هم پسته بستره قربان سوه، هم آرام قربان سو، هم هر څه قربان سو. نو دا هم یو قسم عاشق دی. دی سړی په خپل عشق کې دات بعضې خلک هغې د بل څه په عشق کې مبتلا وي، هغې د بل څه دپاره هر څه پرېږدي، او څوک په بل څه کې څوک سهار بیلچه در واخلي در سره ونیسي، در ماښامه پورې هفته دی هغې ټوله ورځ پر بیلچه چلوي، او دا دومره محنت او مشقت برداشت کوي، ځکه د ده څه په دماغ کې د یو شي عشق دی چې ماښام ماته دومره پیسې میلاوي شي. یو سړی دی هغه وکیل دی، هغه ټوله شپه مطالعه کوي، مقدمات پر له اړوي، د خلکو فیصلې ګوري، هغې ته لار جوړوي، هغې ته رښتیا او درواغ برابروي چې زه دا مقدمه او خپل مدعي ته ور وګټم، ځکه د دې په عوض کې ماته 15,000 او 15 لکه کال دا راکول.